ملګرو سلامونه، احساس بونیری یم او په دې تمه په دې هیله چې روغ جوړ به یې او د ژوند په ښو شېبو کې به یې. نن مې خواته ډېر خواږه درانه ملګري راغلي دي. صاحب مانیروال صاحب دی، جاوید شاه درمان دی او زما تر څنګ ناست یو ځوان فکره یو ښه شاعر د صوابۍ د سیمې مصطفی باچا. د هغه نه به خواږه خواږه شعرونه اورو په دې خوږ موسم کې، هوا هم لګي. د انور خیال هم ډېره زیاته مننه چې د دې پروګرام دا جوړښت دی چې دی دا هغه وکړو. ډېره زیاته مننه، د دې پرته الله خوشحاله ساتي. په منځ کې خو حلل نه پیدا کړو، ډایرکټ به راځو مصطفی باچا طرف ته. هغه به په خپل حوالت په درې خبرې کوي او انشاءالله بیا به ډایرکټ شعرونه او غزلې. مصطفی باچا په دې خپل پروګرام کې ته ډېر مینه خرکلی وم. احساس به یې ستاسو د مینې یو جهان مننه. الله وکړه مصطفی باچا یاره خواږه خواږه شعرونه یو ول به درته یو کیسه ووایم چې هغه سړی هم په جرګو کې ګرځي وینم یې، هغه سړی هم په جرګو کې ګرځي وینم یې، او هغه سړی چې څوک خبره یې خپل کور نه مني، ځان په کینګلې سنډې خبرې د اسمان سره کړي، خو جیسې ته شي نه خپل کور نه مني. یو غزل به بیا درته ووایم چې یوه لحظه چې بې له تا شي زړه مې وار نه کوي، یوه لحظه چې بې له تا شي زړه مې وار نه کوي، او راته چغو جاړي تا غواړي قرار نه کوي. په کومه ورځ چې دې په څنګ کې رقیب ووینمه، په هغې ورځ مې ګله زړه او مازغه کار نه کوي. په کومه ورځ چې دې په څنګ کې رقیب ووینمه، او په هغې ورځ مې ګله زړه او مازغه کار نه کوي. او اوسني ښکلي ټول دوه جیبې دي د دې له وجې، اوسني ښکلي ټول دوه جیبې دي د دې له وجې، اوس یو عاشق په معشوقې باندې اعتبار نه کوي. او اوس مصطفی ته سینګار مکه ورسې پرېښي، اوس مصطفی ته سینګار مکه ورسې پرېښي، اوس صبر شوی د ښکلي انتظار نه کوي. او یو بل یو دا چې مرور ګرځې ته، دا چې مرور ګرځې ته ګرځوم قسم دې که رضا مې کړې، دا ځلې که خپله خواله رانیلې او زه به غټ ډالۍ یم که خپله مې یو بله کیسه به درته ووایم چې زه څادر دې په اوږده روانېږه، زه څادر دې په اوږده روانېږه، او انتظار اوسنو ښکلو ته بس دی، نو مې نه اخلمه ځان پېژني په خپله، رانې زړه وړی د کلي کې یو کس دی. او یو بل غزل به درته ووایم چې نوی غزل دی چې اوس خوا کې تېر شي خو سغلې غوندې، اوس خوا کې تېر شي خو سغلې غوندې، او په شا چې وګورم یې تلې غوندې، او هغه خبره دې جوړېره شوله تا وې په تا مې زړه بېللې غوندې. ساقي نن ماته لږ درانه وګوره، نن یې غمونو یم ځپلې غوندې، اوس هغه پاتې نه خپله یاره، اوس هغه پاتې نه خپله یاره، خو ما ژوند ستا په نوم لیکلې غوندې، او ته چې راځې د مصطفی جانانه یمه بیا خاورو ته سپارلې غوندې. په ستمونو به کتاب لیکمه، په پرهرونو به کتاب لیکمه، بیا به خپل زړه څوک چاله نه ورکوي، په خوږو زړونو به کتاب لیکمه. ملا که دې تعویض دې کار ونه کړو، په تعویضونو به کتاب لیکمه. ملا که دې تعویض دې کار ونه کړو، په تعویضونو به کتاب لیکمه. زما د زړه دنیا یې روانه کړله، په سپینو سپینو به کتاب لیکمه. زما د زړه دنیا یې روانه کړله، او په سپینو سپینو به کتاب لیکمه، او په دیواله که راوچته شوې بیا په دیوالونو به کتاب لیکمه. په دیواله که راوچته شوې بیا او په دیوالونو به کتاب لیکمه. مصطفی ستا درد ته یې درد ونه وي، په دې ظلمونو به کتاب لیکمه. ډېره زیاته مننه باچا صاحب د وخت راکولو، او چې زموږ په وینا د هغې ځای نه تاسو صاحب د جاوید شاه درمان صاحب او انور خیال بونیر راورسېده. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ ملګرو. دا زموږ سره د نننۍ مرکې خوږ ژبې شاعر مصطفی باچا چې صوابۍ د سیمې سره تعلق دی. تاسو واورئ چې چېرته مې ښاد اوسئ، اباد اوسئ، بل الله پاک.